تصور وکړه یو ځوان هلک د احمد په کور کې د خپلې مور او خویندو او کشر ورور سره ژوند کوي. ټولې خویندې واده شوي. اوس د واده وخت د احمد راغلی. یوه ورځ مور 2 جینکو تصویران کور ته راوړي. یوه سپینه ښکلې جینۍ وي، یوه ساده غنمرنګې جینۍ وي. احمد د ساده جینۍ تصویر خوښ کړو، خو دا یوازې عام انتخاب نه و، دا انتخاب د احمد ژوند بدل کو. د مور شکایت، د خویندو حسد، ماما پټ رازونو، د قسمت نه مخکې لیکلې شوې وعدې. داسې عبرتناکه کهانیانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او کمنټ کې ولیکئ چې تاسو کوم ځینه ویډیو ګورئ. احمد یو ښایسته ځوان هلک و. د هغه په کور کې یوازې مور او یو کشر ورور و. د احمد ټولې مشرانې خویندې واده شوې وې. د احمد مور دا تل فکر کوو چې اوس د خپل زوی واده وکړي، ځکه چې د واده عمر یې روان و. یوه ورځ مور 2 جینکو تصویران کور ته راوړي او احمد ته وښایي. هغه ورته وایي زویه په دې 2 جینکو کې د کوم تصویر خوښ دی؟ احمد دواړه تصویران وکتل. په هغې کې یوه جینۍ ډېره سپینه او ښکلې وه او بله لږه غنمرنګې وه. احمد غنمرنګې جینۍ خوښه کړه او مور ته یې ورکړه. مور په حیرانتیا ورته وویل زویه ولې دې دا خوښه کړه؟ ما خو فکر کوو ته به سپینه جینۍ خوښه کړې. احمد په مسکا شو او ویل مورې ما دا جینۍ ځکه خوښه کړه چې ساده ښکاري. زه داسې جینۍ نه غواړم چې ټوله ورځ نخرې کوي. زه غواړم داسې جینۍ کور ته راولې چې ستا خیال وساتي او د کور عزت هم وساتي. کله چې مور د خپل زوی دا خبرې واوري ډیره زیاته خوشحاله شي. هغه په زړه کې ویل زما زوی ډیره پوهه ښه فکر لري. مور بیا د جینۍ رشتې لپاره لاړه شي. د هغې جینۍ مور او پلار پخوا وفات شوي وي او ماما یې لیکلي وي. ماما یې غوښتل چې زر واده وکړي تر څو چې خپله ذمهواري پوره کړي. کله چې احمد خویندو ته دا خبره ورسېده ورور یو ساده جینۍ خوښه کړې ده، هغې هم ډېرې خوشحاله شي. سبا سهار شو، د احمد مور او خویندې جینۍ کور ته د رشتې لپاره لاړې. د جینۍ کورنۍ هم راضي شوه او رشته هم ومنله شوه. له دې ورځې وروسته د احمد قسمت هم ښه شو. هغه چې ډېر وخت هرڅه بهر د کار لپاره هڅه کوله چې ناڅاپه ویزه هم برابر شوه. په یو ښه شراکت کې نوکري هم پیدا کړه. د دې خبرې له امله د احمد مور هم خوشحاله شوه او ویل چې د واده نیټه باید زر وټاکلی شي. څو ورځې وروسته د احمد د هغې جینۍ واده وشو. احمد چې کله لومبني ځل باندې خپله ناوې ولیده ډېر حیران شو. که څه هم د هغې رنګ لږ تور و خو ډېره ښکلې باادبه جینۍ وه. احمد په زړه کې ډېر خوشحاله شو او ویل زه به تا ټول عمر خوشحاله ساتم او هیڅ کمی به راته نه پرېږدم. جینۍ ورته وویل زما د مور او پلار له مرګه وروسته ما یوازې ژوند تېر کړی دی. ما په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ نه دي لیدلې، نو زه ولې چا نه ډېر امید نه لرم. احمد ورته وویل ته په ما باور وکړه، زه به تا هیڅکله نه مایوسه کوم. د احمد بهر د تلو وخت رانږدې شو. احمد ډېر غمجن و ځکه چې هغه نه غوښتل چې خپلې نوې واده شوې میرمن یوازې پرېږدي. یوه شپه احمد د خپلې میرمنې ته ویل زه نه غواړم تا یوازې پرېږدم، خو مجبوره یم چې بهر لاړ شم تر څو چې خپل کور لپاره ښه راتلونکی مستقبل جوړ کړم. میرمنې په مسکا شوه او ویل ته غم مه کوه، زه به دلته د مور ښه خیال ساتم، ته یوازې خپل کار ته پام وکړه. د احمد زړه لږ آرام شو خو بیا هم د جلا کېدو فکر ورته ډېر سخت و. څو ورځې وروسته د احمد بهر ته لاړو. هلته په یو ښه شراکت کې کار شروع کړو. هغه به هره ورځ خپلې میرمنې سره په ټلیفون خبرې کولې. کور کې به د احمد میرمن د مور ډېر خیال ساته. هغه به سهار وختي پاڅېده او د کور کارونه به یې کول او تل به د احمد مور خوشحاله ساتله. یو وخت داسې هم راغلی چې د احمد مور ناروغه شوه. احمد میرمن شپه ورځ به د هغې خدمت کوو. هغې به دعایي ورکوله، خواړه به یې ورته تیارول او هیڅکله به یوازې نه پرېښودله. کله چې احمد ته د دې خبرې پته ولګېده هغه ډېر خوشحاله شو. هغه پوه شو چې رښتیا یوه ډېره ښه وفاداره میرمن مې پیدا کړې. شپې وروسته احمد رخصت واخیستو او بېرته کور ته د مسافرۍ نه راغلی. کله چې هغه کور ته داخل شو مور او میرمنې دواړه ډېر خوشحاله شو.
د احمد مور وویل زویه ستا میرمن ډېره ښه ښځه ده، هغه زما ډېر خدمت کړی دی. احمد خپلې میرمنې ته وکتل او په مسکا شو. هغه پوه شو چې ژوند تر ټولو لوی خوشحالي همدا ده چې انسان ته یو وفادارۍ ښه ملګری په نصیب شي. کله چې احمد بیرته بهر تلو انتظام برابر کو، په کور کې یوازې د هغه مور او میرمن هم پاتې شوه. د احمد میرمن د مور ډېر خیال ساته، هیڅکله به شکایت نه کو د خپل انګور نه. خو د احمد ځینې خویندې به چې کله کور ته راتلې او د ورور میرمنې سره به یې ښه چلند نه کوو، هغوی به کله کله په زړه کې حسد هم کولو، ځکه مور به یې تل احمد میرمنه ستاینه کوله. یوه ورځ د احمد یوه خور مور ته وویل مورې تا خو د دې جینۍ صفتونه کوي، خو ته نه پوهېږي چې دا زموږ د ورور نه وروسته څه کوي. مور په حیرانتیا وویل نه لورې زه په خپله هر څه وینم، دا جینۍ ډېره ښه خدمتګاره جینۍ ده. خو خویندو غوښتل چې د احمد میرمن په اړه مور ته بد فکر پیدا کړي. هغې به کله کله داسې خبرې کولې چې مور او ناوې په منځ کې اختلاف پیدا شي. یوه ورځ د احمد مور لږه ناروغه شوه. خویندو فکر کوو چې اوس به د احمد میرمن ستړې شوې وي او د مور خدمت به خیال ونه ساتي. خو برعکس د احمد میرمن شپه ورځ مور خدمت کوو. هغه به دوایي ورکوله، خواړه به یې ورته تیارول او د مور تر څنګه به ناسته وه. کله چې د احمد خویندو دا حالات ولیدل، هغې حیرانې شوې. هغې پوه شوې چې دا جینۍ رښتیا هم خدمتګاره جینۍ ده. څو ورځې وروسته احمد بیرته کور ته راغلی مسافرۍ نه. مور یې ورته وویل زویه ته ډېر خوش قسمته انسان یې، ستا میرمن ډېره ښه وفاداره جینۍ ده. احمد په مسکا شو او خپلې میرمنې ته یې وکتل. د احمد خویندې هم ورته وویل وروره مونږه غلط فهمي کړې وه، ستا میرمن رښتینې هم ډېر خدمتګاره جینۍ ده. هم په دې ورځو کې د کور پیزا لا نوره هم ښه شوه. ټول د یو بل سره خوشحاله شول او په کور کې مینه او احترام زیات شو. احمد په زړه کې فکر کوو چې کله انسان زړه صفا وي، تعصیم ونیسي، نو الله تعالی ورته ښه نصیب ورکوي. د وخت په تېرېدو سره د احمد کور ژوند ډېر په آرام او خوشحاله و. د احمد میرمن د مور ټولې کورنۍ ډېر خیال ساته. یوه ورځ داسې وشوه چې د احمد میرمن ناڅاپه د احمد کور ته راغلی. هغه ډېر وخت وروسته راغلی. د احمد مور هرکلی وکړو او کور ته یې دننه راوستو. کله چې د احمد میرمن خپل ماما ولیدو لږه غمجنه شوه، ځکه هغې خپل ژوند ډېر سخت په وختونو د هغه په کور کې تیر کړی و. ماما یې مور ته وویل زه یوه ډېره مهمه خبره لرم. ټول حیران شول چې څه خبره به ماما کوي. ماما وویل کله چې د دې جینۍ مور او پلار وفات شول، نو د هغې څه جایداد او ځمکه پاتې و. هغه وخت دا جینۍ کوچنۍ وه، نو دا جایداد زما په نوم شو، خو اصل کې دا ټول همدې جینۍ حق دی. د احمد مور حیرانه شوه او ویل نو بیا تا ولې دا خبره تر اوسه پټه ساتلې وه؟ ماما لږ شرمنده شو او ویل ما غوښتل چې دا جینۍ زر واده شي، ښه کورنۍ پیدا کړي. اوس چې زه وینم دلته ډېر عزت او ښه ژوند تېروي، نو غواړم د هغې ته خپل حق وسپارم. چې د احمد میرمن دا خبره واورېده، د هغې سترګې اوښکو ډکې شوې، ځکه هغې هیڅکله فکر نه کوو چې یو وخت به دا هغې ژوند دومره بدل شي. احمد ته هم د دې خبرې په ټلیفون کې پته وشوه. هغه ډېر خوشحاله شو، خو ویل موږ ته تر ټولو مهمه خبره پیسې نه دي، بلکې د کور مینه یووالی دی. کله چې احمد بیرته کور ته د مسافرۍ نه راغلی، خپلې میرمنې ته ویل ته زما لپاره تر ټولو لوی خوشحالي، که جایداد وي که نه وي، زه به ستا دپاره همیشه ولاړ یم په سر باندې. د احمد مور هم خپل انګور ته وویل ته یوازې زما انګور نه یې، بلکې ته زما لور یې. هم په دې ورځو کې د کور پیزا د مینې او د خوشحالۍ ډکه شوه. د احمد میرمن پوه شوه چې که څه هم د ژوند په شروع کې ډېرې ستونزې لیدلې وي، خو اخر کې الله تعالی ورته ډېره ښه مهربانه کورنۍ نصیب کړې ده. ګرانو کتونکو، د دې کهاني پارت به ډېر زر اپلوډ کېږي انشاءالله. زموږ سره اوسئ.